بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته د پاورپوینټ پروګرام په باره کې ووایم، د هغو هدف، د پروګرام څه بلدتیا او د پروګرام نه استفاده. دا اول درس دی. په ډېر ابتدایي شیانو به وغږیږو. پاورپوینټ تاسو په اکثریت ځایونو کې لیدلی وي چې استادان د خپلو درسو دپاره استفاده کوي. په کنفرانسونو کې به مو لیدلی وي چې خلک خپلې برنامې او پروګرامونه تشریح کوي. نو پاورپوینټ په عموم شکل لکه د نامه نه چې اخیستل شوی دی چې پاور پوینټ یعنی قوي نقطې یا قوي ټکي د یو بحث، د یو کتاب، د یو درس، د یو سیمینار، تاسو هغه په دې ځای کې اچوئ. د پاورپوینټ پروګرام چې دی یا دغه عمومي صفحه چې ده د ورډ د پروګرام په شکل باندې ده. ډېر شباهت لري. نو زه به تاسو ته دلې وښیم. مثلا د فایل مینو ده. په فایل مینو کې تاسو همغه ابتدایي ټسکونه دلته سره کولی شئ. مثلا تاسو نیو لرئ چې نوی پاورپوینټ خلاصولی شئ. اوپن کوم نوی پاورپوینټ چې ثبت شوی وي هغه خلاصوئ. سیو کوئ یې، سیو از، سیو یعنې ثبتوئ یې، سیو از په بل نوم باندې ثبتوئ. پرنټ یا چاپوئ یې. شیر د بل چا سره په فیسبوک صفحه باندې یا په انټرنیټ او په ایمیل باندې شریکوئ. دغه یې مهمې برخې دي چې تاسو د فایل د مینو نه استفاده کړلی شئ. را به شو د هوم مینو ته. په هوم مینو کې چې تاسو وګورئ دلته ځینې ابتدایي شیان په دې ځای کې موجود دي چې تاسو د هغو نه استفاده کړلی شئ. چې د ورډ پروګرام که چېرې تاسو وګورئ یا د ما مخکینۍ ویډیوګانې وګورئ تاسو ته دغه ابتدایي معلومات هلې درکولی شي. نور د مور سره مشابهت لري. د انزرټ په مینو کې تاسو ځینې تغییرونه لرئ، خصوصا د ډیزاین په برخه کې د دې په خاطر چې دا اکثریت شیان چې تاسو نورو خلکو ته ارائه کوئ باید د ډیزاین ځینې خاص مشخصات ولري چې موږ به دا په تشریحي ډول سره په نورو ویډیوګانو کې وګورو. ډرا رسامۍ ته وایي. که چېرې تاسو مثلا د درس په جریان کې ضرورت وي چې د مارکر نه استفاده وکړئ یا د یو پنسل نه استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ مثلا در واخلئ په دې باندې یو شی هایلایټ کړئ یا مثلا رنګ یې تغییرولی شئ د دې ځای چې کوم رنګ تاسو غواړئ د دې دپاره. مثلا زه غواړم چې دغه اول درس د هایلایټ کړم. صحیح شو. کولی شئ تاسو د دوی نه مستقیمې استفاده وکړئ. را به شو ډیزاین ته. په ډیزاین کې تاسو خپله د دوی د رنګ، فونټ یې، د دوی دغه سپیډ یې، د پرزنټیشن مختلف رقمونه یې دا تاسو تغییرولی شئ. ترانزیشن حرکت ته وایي چې کله تاسو سلاید یا په یو سلاید کې البته یو شی به زه مخکې د دې نه چې اضافي وغږیم په دوباره کې هغه باید یادواري شم چې په ورډ پروګرام کې تاسو هره صفحه چې خلاصوئ یو پیج نوی پیج خلاصیږي. په پاورپوینټ کې چې هره نوې صفحه خلاصوئ هغو ته نوی سلاید وي. مثلا زه په دې باندې کلیک کوم چې کله انټر ووایم دلې یو نوی سلاید خلاصیږي یا نوې صفحه. نو کله چې تاسو غواړئ چې سلاید ته حرکت ورکړئ یا په هغو کې چې کوم عکس اچولی وي یا کوم ټکسټ چې وي د هغو حرکت معلوم شي هغه تاسو دلته د ترانزیشن نه معلوموئ. په انیمیشن کې تقریبا عین کار کوم مګر په دو کې دلې د سلسله د مراتبو مثلا کوم شی اول راشي، کوم شی دوم راشي، کوم دریم راشي. مثلا زه غواړم چې د پاورپوینټ پروګرام زده کړئ دغه اول عنوان په اول کې راشي او د ښۍ خانه راشي یا د چپ خانه راشي یا د پورته خانه راشي. بیا وروسته د هغو نه اول درس راشي، بیا وروسته د هغو نه دغه هدف پروګرام او د پروګرام استفاده دغه برخه راشي. نو دا تاسو د انیمیشن په برخه کې راولئ. سلاید شو که چېرې تاسو لیدلي وي چې استادان خپل پرزنټیشن وړاندې کوي نو هغه په سلاید شو کې کوه. سلاید شو کې چې چېرې تاسو په دغه عمومي مینو بار کې هم دلې معلومات لرئ او په لاندې په دغه ټاسک بار کې هم د سلاید شو مربوط ځینې شیان لرئ چې په تشریحي ډول سره به وروسته پرې وغږیږو. ریکارډ یوه ډېره عمده برخه ده چې زه اوس بهرحال استفاده ترې کومه. که چېرې تاسو غواړئ تنها غږ ثبت کړئ، تاسو غواړئ چې ویډیو ثبت کړئ یا خپل پاورپوینټ یا پروګرام ثبت کړئ، تاسو کولی شئ د ریکارډ او د انزرټ د مینو نه استفاده وکړئ چې استادان کولی شي په دې ډول خپل ټریننګ مثلا یو 20 درسه لري، استاد هر درس یې ګوښی ګوښی ثبت کړو په یوټیوب کې واچوي، شاګردان کولی شي د هغو نه شپه ورځ استفاده وکړلی شي. ضرورت به نه وي چې ډېر وخت د استاد ته د سوالو لپاره ورشي، د دونه هغه ریکارډ شوی درس بیا کتلی شي. بل د ریویو مرحله ده. ریویو مرور ته وایي. په دې کې کله چې تاسو ټول شیان جوړ کړئ په دې کې ځینې شیان تاسو کتلی شئ، مثلا سپیل چک کولی شئ، یو بل چاته یې د ارزیابۍ دپاره لېږلی شئ چې ویې ګوري د تاسو شیان دقیق دي که نه دي، عکسونه هم یا کوم مواد هم چې اچولي دي. مثلا تاسو یو افیسر یا خپل سوپروایزر یا منیجر یا رئیس ته
هغه پاورپوینټ ورلېږئ چې هغه یې وګوري، مرور یې کو، په حساب تشریح کو، او په عین وخت کې تاسو کولای شئ د ورډ په شکل باندې دوه دانې پاورپوینټونه مقایسه کړئ. مثلا دوه نفره جوړ کړي دي، دواړه په یو ځای کې واچوئ، وګورئ چې څومره تغییر او تفاوت کې راغلی دی. د یوې مرحله دا د لیدلو مرحله ده چې تاسو غواړئ څو سلایډونه معمول د چاپ لپاره چې برابروئ، څو سلایډونه په یو صفحه کې وي، کوم رنګ باید کې ولیدل شي، تاسو نوټ غواړئ د هر سلاید څه لاندې کنه، دا د ویو په مینو کې کیږي. نو دغه د موږ عمومي هغه معرفي وه د پروګرام په معمول شکل باندې چې کله تاسو پاورپوینټ استفاده کوئ، په پاورپوینټ کې ډېر ټکسټ نه اچول کېږي. د ورډ سایتانه توپیر هم دغه دی چې پاورپوینټ کې یو عمده او خاص ټکي اچول کېږي چې هغه نور بیا تاسو پرې غږیږئ. مثلا په یو ځای کې وایئ چې د افغانستان جغرافیه، تاسو تنها دا جمله اچوئ، نور د افغانستان د جغرافیې په باره کې تاسو معلومات ورکوئ. د افغانستان اقتصاد مثلا یو بل عمده ټکی دی، تاسو د افغانستان هغه هم پکې واچوئ، وروسته د افغانستان د اقتصاد په برخه کې غږیږئ، یا په همدغه رقم په نورو مسلکو کې عمده ټکي اچوئ، نور کې غږیږئ. او که چیرې تاسو نور تفصیلي معلوماتو ته ضرورت وي، هغه بیا په ورډ کې اچوئ، په ورډ کې بسته کتاب جوړولی شئ، چپټر جوړولی شئ، یو تفصیلي تشریح هلته کړلی شئ. نور څه په دویم درس کې د ما سره وګورئ چې موږ نور کوم مهم معلومات تاسو سره شریکوو.